کې ماشومان تاسو ویناستل د ماشوم نجونه او ماشوم هلکان راغلي وو زموږ سره په دې اشر کې د ونو په اشر کې کومک وکړ. موږ په دې کې 4-5 شیان ښکاره کول غواړو. د اشر علاوه د ونو د اهمیت علاوه غټه خبره چې موږ ښکاره کوو هغه در تاسو د دوی جامو ته وګورئ. دا جامه زموږ په وطن کې جامه عام ده. دا زموږ پښتني دود دستور کې د دې ډېر غټ اهمیت دی. هم کس په پرده کې وي، هم د لمره په بچاو وي، هم بیا په یخ کې د یخه په بچاو وي. د دې بیا د ټټر سکم دی ډېر ګڼ جوړ دی، لاندې لمن جوړه ده. اوس که موږ دا پروموټ کوو، یعنې پښتنې ډاکټرې، پښتنې استادې، پښتنې وکیلې، پښتنې ججې، پښتنې بل څوک چې په هره محکمه کې دي، هغه که په خپل افیشل وخت کې، په خپل سرکاري ټایم کې، خپل دفتري ټیم کې دا جامه شروع کړي، د دې به په خپله په مفت کې پروموشن وشي. که د دې پر مخ باندې پروموشن کېږي، ګټه به چاته رسېږي؟ ګټه به هغه بېوزله زنانه چې په کور کې ناسته ده، د معیشت یو بندوبست نه لري، هغه به له خولې خرڅ کړي، له به تراټه خرڅ کړي، له به لونګین خرڅ کړي، له به ټټر خرڅ کړي، له به لمن خرڅ کړي، او له به خوږکۍ کمیس جوړ کړي، خپله به په غاړه کړي. اوس که موږ د دې ډیګریډیشن وکړو، یعنې دا نه کړو پروموټ، زموږ د هغو زنانو چې په کلي کې ناستې دي، بل څه زده نه دي د هغو، نو دوی به نور سي، دوی بې معیشته، دوی بې سهاره، بې اقتصاده، نور به شاکشاتې سي. په بدله کې چې کوم ماشوم دی زېږولی دی، د هغې پر صحت اثر اچوي. په بدله کې د دې د کس چې کوم د مېړی دی، د هغه کور خرابېږي. نو موږ په طور قوم موږ په کار دی چې کوم شیان موږ زده دي د هغو پروموشن وکړو. ځکه موږ د ځنګله خبره موږ سره کوو، او دا ماشومان د موږ سره د ځنګله په مهم کې، په اشر کې هم په دا کومک کې چې موږ په علاقو کې ځنګلونه عام دي، موږ باید د خپل ځنګله سره معیشت وتړو، د ځنګلي ځناورو سره خپل معیشت وتړو، خپل د اوبو سره معیشت وتړو. نو مګر موږ د دې الټه لګوي، خپل د جامې توهین کوو، خپل د ونو سکم دی هغې مخامخ کټایي کوو، ښکار کوو، هر هغه کار کوو چې زموږ معاشره په تباه سي، په برباد سي. معاشره تباه کول نه دي په کار، معاشره جوړول په کار دي. په دې کې دا ماشومان ډېر غټ کردار ادا کولی سي. په هر کار کې ماشوم د ځان ملګری کې. ډېره مننه.